أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سورة يونس آیات نمبر یولسم سپاره ده. په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې کوم خلک مخکې تیر شو اکان للناس عجبا چې د خلکو به تعجب کو چې دا سړی ولی رسول وګرځېدو، په دې ولی وحی را نازل شو او د ځانونو د پاره به عذابونه غختل. اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء مخکې تیر شوي. الله که دا پیغمبر حقی داسې به نه ویله چې مونږ ته هدایت وکړي، وایي که حق وي په مونږ د کاڼو باران وکړه. نو دوی یو خو تعجب کو د پیغمبر د پیغمبرۍ نه، دویمه دوی عذابونه غواړي، الله رب العالمین پې ولې عذاب نه رالیږي. نو په دې آیات کې جواب ذکر کیږي. وجه دا ده مخکې آیات کې بیان شو چې رب العالمین دی الله تعالی د ټول عالم د ټولو مخلوقاتو رحیم رب دی. نو الله د خپل ربوبیت په وجه باندې په دوی باندې عذاب نه رالیږي. او دویم د دې رسول د موجودګۍ د وجه نه چې پیغمبر په دوی کې لاشته، نو رب العالمین په هغه قوم استهلاکي عذابونه نه راولي، داسې عذاب چې ټول قوم تباه شي چې په هغوی کې پیغمبر وي. مخکې تیر شوي ده. خلاصه د آیات دا ده چې دوی به ویل که موږ په ناحقه یې موږ چې دا بددعایانې کوو نو زموږ خیرې دې قبولې شي. الله رب العالمین جواب کوي که ستاسو خیرې دومره زر قبلېدلې اوس به په مخ د ځمکه باندې هېڅوک هم نه وی پاتې، خو ستاسو تعلق د رحیم رب سره دی، ستاسو خیرې زر نه قبلوي، دعاګانې درله زر قبلوي خو خیرې درله زر دا نه قبلوي. نو فرمای رب العالمین ولو يعجل الله للناس
ولو يعجل او کزر ورسوي الله تعالی للناس دی خلقو تا دی مشرکانو تا دی کافرانو تا دی خیرا کونکو دا الشر تکلیف او بدی ورته زر ورسوي د دې وجنه چې دوی دا شر غوښتو خیره پیدا کولی کدا پیغمبر چرته حق وی فامطر علینا حجارة من السماء فمون مانی د کانو بارانو کا نو رب العالمین فرمائی کچیر زر ورسوي دی خلقو د تکلیف الله تعالی چې څنګه د خلینا خیره راوځي والله ورله قبول کی استعجالهم پشانتا د زر غختلو دوی بالخیر خیر لرا چا غزر قبلوی رب العالمین اے لکه څنګه چې رب العالمین د دوی دعاګانې زر قبلوي کدا سی ورله خیرا قبل ول زر نو سچل بشوي وی لقضی الیهم خامخا پر شوی بوي په دوی باندې اجلهم نیټه د دوی یعنی مرګ به په ډېر زر راغلی وي لقضی الیهم یادا معنا را لېږلی شوی به وی دوی ته اجلهم نیټه د دوی چې مرګ دی ټول به هلاک شوی وی بیا که چیرې دا خیرې رب العالمین زر قبلولی په شانته د دعاګانو نو څوک به په دې مخ د ځمکه باندې نه وی پاتې شوی نو الله ځکه خیرې د دوی نه قبلی رب العالمین دی الله رحیم ذات دی د هغه د ربوبیت دا تقاضا ده فنذر الذین نو پرېږدو مونږه هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې عقیده نه لري امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات په قیامت کې الله یې چې نه هلاکوي فنذرو کې اشاره ده چې مهلت وله ورکوي مهلت ولا ورکی نو دوی په شرکونو او په کفرونو کې نورم ورډوب شي به د آخرت عذابونه ول رب العالمین ورکی دنیا کې هم نو الله فرمایي فنذر الذین پرېږدو مونږه هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري عقیده نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات په ورځ د قیامت یعنی دا عقیده نشته چې زما سره به رب العالمین ملاویږي زه به د الله سره ملاویږم ما سره به حساب کتاب کی فی طغیانهم پس شي کې پریدو په سرکشۍ د دوی کې په شرکونو او کفرونو او په منافقتونو او په ګناهونو کې دوی داسې پاتې شي یعمهون ګډوډ به وي حیران او سرګردان به وي بیا نو رب العالمین زر خیران قبلوی خو زر دعا قبلوی زمونږ دی امت تم نبی علیہ السلام فرمای مسند د بازار کې دا حدیث ته او عام دا رواج د خلک د خیرې ډېرې کې خپلو بچو ته کشرانو ته دا موریانې چې وي دا د خپلو بچو ته ډېرې خیرې کې که دا خیرې قبلېدلې دومره زر نو بیا به یو بچیم روغ پاتې نه وي نبی علیہ السلام فرمای لا تدعو علی انفسکم ځان ته خیرې مه کوئ لا تدعو علی اولادکم خپلو بچو ته قطعا خیرې مه کوئ لا تدعو علی اموالکم خپل مالونو ته خیرې مه کوئ چې الله بس دا مال زما تباه کړي دا کور دا وغیره ولی لا توافقوا من الله ساعة فيها اجابة فیستجیب لکم ځکه تاسو به د خیرې عادت وي او دا به کوئ د خیرې نو په دې اوقاتو کې وخت داسې راځي چې ستاسو خیرې به بیا قبول شي او بیا به فریاد کوئ او وخت به درنه تیر وي علماو دا لیکلي چې د دې آیات یو مقصد دا هم دی و چې کله دا مور یا پلار خپل بچو ته بس په معمولی خبره خیرې کوي چې الله دې هلاک که الله دې خپې ماتې که الله دې لاسونه مات که عموما دا زنانه ډېرې خیرې کوي او دا بېځایه خیرې کول دا هم ګوره ګناه د نبی علیه السلام ته منع کړې ده په یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وویله چې زما د امت اکثره زنانه به جهنم ته ځي یوه زنانه پاسې د تپوس یې وکړو د الله پیغمبره دا ولې
مونږ خو منځونه کوو روژې نیسو وایي وجه دا د تاسو کې دوه ناکاره صفات دي تکفرن العشیره وتکثرن اللعنه یو تاسو د خپل خاوند ناشکري کوئ او دویم دا دی چې تاسو د خیرې ډېرې کوئ نو ډېرې خیرې عزیزانو په دې سره انسان جهنم ته رسیږي دعاګانې ډېرې کوه چې الله دې تا ته هدایت وکړي الله دې په تا رحم وکړي الله رب العالمین دې ستا مینه د قرآن سره پیدا کړي خیرو په ځای دعا کوه وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې دوی به عذابونه غوښتل چې الله په موږ باندې عذاب راولېږه خو په دې آیات کې دا بیانوي چې دوی په دې خپلو غوښتنو کې او په خپل طلب کې دروغجنو ځکه چې د دوی به بیا ضرورت راغی نو بیا به یې دعاګانې په هر حالت کې کولې چې پراته به وو ناست به ولاړ به لاسونه به پورته کړي وو نو چې دوی د ځان دپاره شر غوښتلی نو بیا ولې ځان ته خیرې کوي معلومیږي دا چې د زړه نه دا خیرې نه وي لکه مور چې خپل بچي ته خیرې کوي ګناه ده خو الله یې زر نه قبلوي د مور خیرې بچو ته ځکه مور په وقتي طور باندې غصه شي خو دومره بدې په خپلو بچو پیرزو نه وي الله فرمایي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ کله چې ورسیږي انسان ته الضر ضرر او تکلیف ورته ورسیږي دعانا نو رابلي مونږه لجنبه په اړه خپل باندې په ډډه خپله د پاره د لرې کولو د ضرر معنا دا ده چې په ملاسته هم دعاګانې کوي لجنبه چې مصیبت یې ډېر زیات دی نو چې په اړخ اوړي هم دعا غواړي او قاعدا یا په داسې حالت کې چې دی ناست وي هم دعا غواړي او قائما یا ولاړ وي د ولاړې حالت کې چې کله ورته مصیبت ورسیږي بیا په هر حالت کې دعا غواړي چې یا الله دا مشکل زمانه لري کې الله فرمایي فلما کشفنا عنه ضره پس هر کله چې مونږ لري کو د دنا ضره ضرر او تکلیف ده مرانو روان شي معنا همیشواله کوي په خپلو ګناهونو باندې په خپل کفر کې او په خپلو نافرمانیو کې کأن لم يدعنا لکه چې نه یې وبللې مونږه داسې علاقه بیا شروع کې چې پرونې قطعا دعا نه ده غوښتې چې الله یې لږ غوندې ښه کړي نو بیا یې لاسونه نه پورته کېږي رب العالمین ته بیا ګناهونه کوي بیا د ګناهونو سوچ کوي خو چې مشکل ور باندې راشي بیا یې لاسونه پورته کړي وي کأن لم یدعنا لکه چې نه یې وبللې مونږه الی ضر دفع کولو دغه ضرر ته مسه چې رسېدلی و دته گویا کې چې هیڅ مونږ پیژنې نه ګورئ د آیات کې مصیبت چې در باندې راغی دعا غوښتل د دې دوه صورته دي یو په دې آیات کې بیان شوی دی چې بعضې خلک داسې وي چې مصیبت پرې راشي بس صرف دعاګانې کوي نور دعا قطعا نه کوي نو دا د کافرو صفت دی دا د بیکاره خلکو صفت دی مؤمن سړی چې دی هغه په هر وخت کې دعا غواړي چې الله ما د بدو حالاتو نه وساتي ما د قبر د عذابونو نه وساتي ما د قیامت د سختو نه وساتي په مسلمانانو سختی د رب العالمین هغه ته سختیانې ته پورته کړي او مطلب اشنا چې وي هغه داسې وي چې مشکل پې راشي بس پلانۍ وظیفه راکوه دا دعا راته وکړه دا وکړه نور بیا چې کله ښه شي بیا د جومات په طرف هم نه ورځي بیا عبادت هم نه کوي نو دا د کافرو صفت دی او مسلمان چې هغه بر وخت کې دعا غواړي الله رب العالمین نور آیتونو کې فرمایي الا الذين صبروا وعملوا الصالحات هغه کسان چې صابران دي ایمان والا دي نیک اعمال کوي
په هر حالت کې د الله شکر ادا کوي. که مشکل ورته ورورسیږي صبر کوي چې دا به د الله د طرفه وي او سبب زما ګناهونه دي، نو صبر کوي. او که راحت ورته ورورسیږي شکر ادا کوي. صحیح حدیث کې راغلی دی مسلم شریف کې چې عجبا لامر المؤمن فإن امره كله خير. مسلمان ډیر ناشنا حالت کې وي، ان اصابته ضراء صبر، که مشکل ورته ورورسیږي صبر ادا کو په دې الله ته رسیږي. وان اصابته سراء شکر، که خوشحالي ورته ورسیږي د الله شکریا ادا کوي. مؤمن داسې وي. او فاسق او فاجر ته صرف په سخته کې الله ور یاد وي. او قانون دا دی چې الله سره په دې راحت کې تعلق جوړوا، په سخته کې چې معمولی غوندې تکلیف در باندې راغی او دا شونډې دې وخوځولې، رب العالمین د دعا قبلی تعرف علی الله فی الرخاء یعرفک فی الشدة. نبی علیہ السلام فرمایي په راحت کې د الله سره تعلق جوړ که، الله وپېژنه نو تا سره به مدد کوي ستا په سختیو کې. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك هم دغه شانتي، یعنی په مثال د دوی، په مثال د دغه تزیین، لکه څنګه چې دوی ته دا حالت ښایسته کړی شوی دی چې صرف په سخته کې د الله سره تعلق ساتي، په راحت کې ورته الله نه وي وریاد. نو رب فرمایي کذالک هم دغه رنګې زینه ښایسته کړی شوی دی للمسرفین، اسراف کوونکو ته، مراد ترنه مشرکان دي. ما کانوا یعملون، هغه عملونه چې دوی کوي دا ورته ښایسته کړی شوي. چې د رب العالمین سره تعلق نه ساتي دا ورته ښایسته کړی شوی دی. دغه شانې هر مشرک ته خپل شرک ښایسته ښکاري، هر مسرف او اسراف کوونکی ته خپل اسراف ښایسته ښکاري. مشرک ته مسرف ویلی، اسراف کوي. وجه دا د اسراف دې ته ویلی کېږي مال بې ځای لګول، وخت بې ځایه مصرفول. مشرکان هم چې دي خپل ځانونه یې په عبادت کې خو استعمال کړل، خو بې ځایه د بوتانو د باباګانو په عبادت کې وختونه تیر کړل، او مالونه په حرامو او په نظر د غیر الله کې د خپلو بوتانو په نومونو باندې به منښتې کولې، مالونه په دې کې تلاړل. نو مصرف شو که نه؟ او اسم اسراف ناروا دی عزیزانو. مال بې ځایه لګول، د ګناه په کارونو کې مال لګول، گزاره دی په 10 روپو کېدله نو زر مه لګوه. دارنګې هر یوه روپۍ چې په ګناه کې لګې دا اسراف دی. د دې به درنه الله رب العالمین تپوس کوي. او دا مسرفین دا د الله بدی شي، انه لا يحب المسرفین ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. سورة الاسراء کې براشي دا اسراف چې څوک کوي دا د شیطانانو ورونه دي. نو رب العالمین فرمایي کذالک، لکه څنګه چې دوی ته دغه کار ښایسته کړی شوی دی چې الله ته را مدد شنه وایي په راحت کې، صرف په مشکل کې الله را بلی، هم دغه شان زینه ښایسته کړی شوی دی للمسرفین، اسراف کوونکو ته، مشرکانو ته، ما کانوا یعملون، هغه عملونه چې دوی به کوي یا دوی کړي دي یا دوی کول. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. په دې آیات کې الله رب العالمین اوس د دنیا یره ورکوي دغه کافرانو او منکرانو ته چې د قرآن نه انکار کوو، د پیغمبر د رسالت او د پیغمبرۍ نه انکار کوو. مخکې آیات کې الله دوی ته مهلت ورکو، اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د مهلت نه وروسته په انسانانو باندې چې د مهلت نه فایده وانخسته نو بیا په عذاب را لیږي، بیا به دعاګانې کوي، یوه دعا به هم نه قبلیږي. مخکې که خیله مو په مشکل کې خو دعا قبلېده او اوس په مشکلاتو کې دعا نه قبلیږي، ولی دوی د مهلت نه فایده وانخسته.
نو الله فرمایي ولقد اهلكنا القرون، یقینا مونږ هلاک کړي دي القرون قومونه او پیړۍ اوسیدونکي د هرې زمانې من قبلکم مخکې ستاسو نه پخوا ستاسو نه ډېر قومونه مونږه تبا کړي چې هغوی به هم د پیغمبرانو تکذیب کو د قرآن نه به انکار کو نو ګوره دا عذاب په تاسو باندې راتلی شي لما ظلمو کله چې ظلم کړی و ظلم نه مراد شرک کړی و یا ظلم یې په خپلو ځانونو کړی و په ګناه کولو سره وجاءتهم رسلهم راغلیو دوی ته پیغمبران بالبینات پخکاره بیانونو پخکاره معجزاتو باندې ښکاره معجزات ورته راوړیو خو وما كانوا ليؤمنوا نو دغه قومونه چې ایمان یې راوړی د سره ایمان نه راوړو دغې قومونو نو څه چلو شو که موږ ورله بیا سزاګانې ورکړې سزا دا وه چې اهلکنا القرون موږ هلاک کړل کذالک نو رب العالمین فرمایي هم دغه شان لکه څنګه چې دغه قومونه هلاک کړي نجزي القوم المجرمین سزا ورکو موږ قوم مجرمانو کافرانو ته موږ سزا بیا ورکو وما كانوا ليؤمنوا ظلم کړو او ایمان هم نه راوړو ثم جعلناكم بیا مونږ وګرځولې تاسو اے امت د نبی علیہ السلام اے امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وم ګرځولې خلائف اوسیدونکي فی الارض پزمکه کې من بعدهم رستو دغه قومونو نه دغه عادیانو ثمودیانو نه مرستو تاسو آباد کړئ په دې ځمکه کې لننظر د دې لپاره چې موږ وګورو کیف تعملون چې څنګه عملونه تاسو کوئ کیف تعملون د امتحان دپاره نظر د امتحان مراد دی ګورئ دې آیات کې مقصد د پیدایش د انسانانو بیان شو یو مقصد رستو براشی په سورة الذاریات کې چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وی دا پیریان او انسانان ما د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی دي دویم مقصد په دې آیات کې بیان شو لننظر کیف تعملون چې مونږ وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ په طریقه د پیغمبر عمل کوئ او که نه کوئ معلومه دا شوه چې رب العالمین صرف عمل ته نه ګوري د عمل کیفیت او څرنګوالي ته هم ګوري چې څنګه دا عمل کوي عمل په طریقه د پیغمبر برابر دی او که نه دی برابر نو الله دې لپاره موږ له دا ژوند راکړی په دې دنیا کې چې موږ څنګه اعمال کوو نو په دنیا باندې دوکه کېدل عزیزانو دا د مسلمان صفت بنوي صحیح حدیث کې راغلی مسلم شریف کې چې ان الدنیا حلوة خضرة دنیا م الله تعالی امتحانا خوږه پیدا کړې تکه شنه ده خو ان الله مستخلفکم فیها الله پکې تاسو آباد کړي یې مونږ او تاسو یې آباد کړي یو څه لپاره فناظر کیف تعملون الله ګوري امتحان اخلي ستاسو لنبلوکم ایکم احسن عملا چې تاسو څنګه عمل دی دنیا کې کوئ فتقوا الدنیا د دې دنیا نه ځان وساتئ دنیا نه مراد د دنیا محبت په زړونو کې مږدئ د دنیا په وجه باندې دین مه خرابوئ واتقوا النساء د پردو زنانو نه ځان وساتئ د هغوی تصویرانو ته کتل د هغوی نه خوندونه اخیستل ځکه نبی علیه السلام به ویله فان اول فتنة وقعت في بني اسرائیل كانت في النساء بني اسرائیل هم چې اوله فتنه کې واقع شو د زنانو په فتنو کې نو زنانو پردو زنانو ته مه ګورئ د دغې فتنې نه ځان وساتئ الله دا تاسو باندې امتحان کړی دا ژوند یې درکړی
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. پدې آیات کې الله رب العالمین یو بل مسئله بیانوي، هغه دا ده چې کله دې ته آیاتونه د توحید بیان شي او د دوی په بوتانو باندې رد وشي چې دا د دې بندګي مه کوئ، نو دوی څه چل کوي؟ دوی وایي دا قرآن خو ډېر ښکلی کتاب دی، خو دا د توحید مسلې ترې وباسه، دا زمونږ په بوتانو باندې چې رد کوي دا د شرک مسلې، یعنی په شرک باندې چې رد دی دا ترې لرې کا. دا به یې ویله. دویمه مطالبه یې دا وه چې د قرآن کې یا تغییر وکا یا تبدیل وکا. تغییر دا معنا ده چې بل قرآن راوړه چې په هغې کې چې مونږ څه وایو هغه حلال کا او چې مونږ څه وایو هغه حرام کا، چې مونږ وایو د پلانی بود بندگی وکا هغه پکې ولیکه، بل قرآن راوړه. او یا دی قرآن کې ترمیم وکا، بعضې احکامات ترې لرې کا. د کافرو به دا ویله، پخوا نه ګوره کافر هم په دې لګی دی، اوس کامیاب شوي دي په دې کې. کامیاب په دې دي چې مسلمانانو داسې قانونونه جوړ کړل چې د قرآن قوانین هغه یې لرې کړل، هم د دغه کافرو قوانین دی په مسلمانانو نافذ کړل، او دا پخوا نه دوی داسې ویلو مشرکانو. نو الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، کله چې لوستلی شي په دوی باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه بینات د ښکارا مقصد والا په وضاحت سره بیانېږي، ښه په وضاحت سره د توحید مسله پکې بیانېږي، د رسالت مسله چې دا پیغمبر خاتم النبیین دی، د ملائکو صفات پکې بیانېږي، د رب العالمین صفات د ربوبیت، صفات د الوهیت، احکام پکې بیانېږي، خفا پکې نشته، پټوالی پکې نشته دی. نو قال الذین وای هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي زمونږ په ملاقات باندې، یعنی په ورځ د قیامت ایمان نوي، پیغمبر ته وایي ائت بقرآن، راوړه یو بل قرآن غیر هذا چې غیر وي د دینا، ای بل قرآن مونږ ته راوړه، دا قرآن تغییر کا بل قرآن راوړه، او بدله یای بدل کا، یای بدل کا. تغییر دې ته ویل کېږي چې بل راوړه د دې قرآن په ځای، او یای بدل کا، بدل کا معنا دا ده چې مونږ درته څه ویو هغه ټکي پکې وردن نه کا، چې په شرک باندې پکې رد نه وي، په ګناهونو پکې رد نه وي، د غیر الله عبادت پکې جایز وي، حرام کول پکې جایز وي. دا تا چې کوم دین راوړی دا درله نه منو، دا یې کافرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کړې وه. الله رب العالمین پیغمبر ته وی جواب ورکا. حاصل د جواب هغه دا دی چې زه په دې قرآن کې نه ترمیم کولی شم او نه تغییر، چې زه پکې یو حرف بدلولی نشم، یو حکم بدلولی نشم، نو دا قرآن مکمل لرې کول او بل قرآن راوځه دا خو بلکل ناممکن ده، او کولی م ځکه نشم چې د رب العالمین عذاب به راباندې راشي، کومی هم نه او کولی هم نشم، زه د الله د عذاب نه یریږم. نو قل ورته ووایه ای حبیبه ما یکون لی، نه ښاییږي ما د پاره یا نه دی جایز زما د پاره څه شی ان دا خبره ابدله چې بدل کړم دغه قرآن من تلقاء نفسی د خپل طرفه، من تلقاء نفسی د خپل طرفه دا قرآن او د خپل ځانه بدل کما، زه پکې تبدیل نشم کولی، یو حکم پکې نشم بدلولی، ستاسو د تبع قانون په دې قرآن کې کېښودی نشم. نو دا خو لرې خبره ده چې دا ټول قرآن لرې کم او بل راوړم، ولې نشم کولی؟ دلیل ان اتبع الا ما یوحى الی، یقینا زه تابعداري کومه، تابعداري نه کوم زه الا مگر د هغې وحي، الا ما
مگر د هغه څه یوحا الیا چې رالېږلی شوی دی ماته چې وحی کېدی شي ماته زه صرف تابعدار یم نه زه زیادت کولی شم او نه نقصان په دې قرآن او په دې دین کې چې پیغمبر یې نشي کولی نو بیا د پیغمبر نه بعد بیا نور انسانان څوک دي چې د الله دا قرآن بدلوي نو دا ځکه دا عذابونه را روان دي او عذابونه به جاري وي څوک چې قرآن کې تبدیل کوي د آیات کې ذکر دی چې په هغوی به عذاب راځي انی اخاف یقینا زه یریږم ان عصیت ربی کچیرې زه نافرماني وکړم د الله چې رب زما دی څنګه نافرماني وکړم معنا په دې قرآن کې د ځان نه یو آیات دننه کم ځان نه یو حکم دننه کم ځان نه پکې یوه مسله وردننه کم د څه شي نه یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب دغه ورځې لوی نه د قیامت د عذابونو نه یریږم نو زه چیرې دا کار نه کوم او نه یې کولی شم ځکه زه متبع یم د هغه څه چې ماته یې وحي کېږي دې مشرکانو به دا ویله دا یو جواب وشو چې زه تابعدار یم او زه تبدیلي نشم کولی دا زما اختیار نه دی دویم جواب دا دی چې لږ سوچ او فکر وکئ تاسو دا قرآن سما د ځان نه خو جوړ کړی نه دی چې زه پکې د ځان نه آیتونه دننه کم تاسو کې ما 40 کاله تیر کړي وو تاسو ټول دا منئ چې په دې 40 کالو کې زما رښتیا تاسو ته معلوم دی او امانتداري ما هغې وخت کې دروغ نه دی ویلي زه په الله به دروغ ویم دویم تاسو د پته ده چې زه امی یم نبی علیه الصلاة والسلام امی و لیکنا پړنا لیکل لوستل نبی علیه السلام له نه ورتلل او دا په معاشره کې په کلي کې لکه سړي ته پته چې دا سړی لیکل نه ورځي تعلیم یې نشته نو دا دومره ډیګري دا اخیستی شي چې پی ایچ ډي وکړه ډاکټر شو ډاکټر کله شو نو دا دومره کامل قرآن چې ټول عربو ته کې چیلنج او کنران یې داسې قرآن جوړ کړي نو دا یو امی سړی کولی شي لږ د عقل نه کار واخلئ دا بل جواب شو نو رب العالمین فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبران لو شاء الله که غوښتلی وی رب العالمین که اراده کړی وی الله تعالی نو ما تلوته ما به نه وی لوستی دا قرآن علیکم په تاسو باندې ولا ادراکم او نه به عالمان کړی وی الله تعالی تاسو لره به په دې قرآن باندې ادراکم په معنا د اعلمکم سره یعنی خبر به نه وی درکړی یعنی دا زه چې تاسو ته قرآن بیانوم دا د الله په اذن دا زما خپل اختیار نه دی دا الله ماته ویلی دي که نه تاسو سوچ وکئ فقد لبثتم یقینا ما وخت تیر کړی دی اوسېدلی یم زه لبثت اوسېدلی یم زه فیکم په تاسو کې ای عربو عمرا ډېر عمر 40 کاله اوسېدلی یم من قبله مخکې د نزول د قرآن نه قرآن لا را نازل شوی نو زه د تاسو سره اوسېدم نو تاسو ته ولې پته نشته چې زه رښتینی انسان یم رښتینی انسان نو ما خو دروغ نه دی ویلی ما په انسان دروغ نه دی ویلی نو په رب باندې چېرته دروغ ویم یو دا معنا ده دویمه معنا دا ده چې تاسو ته پته ده چې زه امی یم نو زه چېرته دومره لیکل کولی شم دومره مسلې د ځان نه جوړولی شم دا ټول الله رب العالمین وحی را لېږلې ده ماته افلا تعقلون ایا عقل نه لرئ تاسو ابو سفیان چې ابو سفیانو په هغه وخت کې کافر او اسلام یې نه راوړی هرقل ته تپوس وکړو چې دې پیغمبر باره کې تاسو کله دروغ هم لیدلي چې دا د پیغمبرۍ دعوه کوي هغه وویله چې نه کله هم دروغ نه وایي کافرو به دا ویله چې دا رښتیا رښتیا وایي نو چې بیا هرقل وویله چې یو سړی په خلکو کې دروغ نه وایي نو دی به په الله چېرته دروغ وایي دا رښتینی انسان دی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته په دې آیات کې الله رب العالمین زور نه ورکوي دې مشرکانو ته چې
چې هغه سړی خو ډېر لوی ظالم دی چې په الله تعالی باندې دروغ تړي چې ما باندې دا کتاب نازل شوی دی او کتاب پې نوی نازل شوی، نو دا پیغمبر خو ظالم نه دی، دا خو د عدل والا دی. دا چرته دروغ وای په رب العالمین باندې چې بل چان دروغ په پیغمبر ویله لوی ظالم دی، دا په الله یې دروغ ویله غټ ظالم ته بل بیا نشته دی. او پیغمبر خو معمولی ګناه نه کوي، پاتې لا دا چې نعوذ بالله په الله باندې د ځان نه دعوه وکړي چې بس ما ته دا قرآن نازل شوی ورته نازل شوی نه وي. نه، هغه رښتیا ویلی دي چې دا قرآن ما ته الله نازل کړی، ما د ځان نه دی جوړ کړی، دا د الله کتاب دی. فمن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چا نه افترا چې تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ یا جوړوي په الله باندې دروغ او کذب بآیاته یا دروغجن ګڼي آیاته آیاتونه د الله تعالی نسبت د دروغ کوي دغه آیاتونو د الله تعالی ته چې دا قرآن صحیح کتاب نه دی، دا معجزات ورته وښودلی شي وایي چې دام نه منو مونږه، دا غټ ظالمان دي. قرآن کې د دې نور مثالونه هم داسې راغلي د دې آیات په شانتې، لکه الله رب العالمین بل ځای کې فرمایي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې په الله دروغ تړي یا داسې وایي چې ما ته وحي شوی ده او په حقیقت کې هغه ته وحي نه وي شوي، دا خو غټ دروغجن او غټ ظالم دی. ومن قال او هغه څوک هم ډېر غټ ظالم دی چې وایي سأنزل ما انزل الله، زم هغه شان کتاب نازلولی شم چې الله را لېږلی دی. بل آیات کې الله فرمایي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، لکه دې آیات کې او دوی ته ټولې نښې کذب بآیاته نه مراد الله ورته ټولې نښې ښودلې وي. سپوږمۍ و 14مه سپوږمۍ نبی علیہ السلام اشار الیه، صحیح حدیث ته اقترب قرآن کې راغلی وانشق القمر سورة القمر کې چې سپوږمۍ ته نبی علیہ السلام داسې اشاره وکړه په منځ باندې دوه شوه، نیمه د غر په یو سر کې ودرېده نیمه بل سر کې، د شام نه قافلې را روانې وې هغوی هم لیدلې وه. نور چې څومره معجزات د لاس د نبی علیہ السلام نه به اوبه بهېدلې، امسا به چاله ورکړه د هغې نه به رڼا. امام ابن کثیر یو کتاب لیکلی زر معجزات د نبی علیہ السلام، ناشنا ناشنا معجزات. غار ثور کې نبی علیہ السلام و د بره پې دوی ګرځېدل لیدلې نه. د هجرت په اوله ورځ باندې ټول کافر را جمع شو، د کور نه محاصره وکړه، نبی علیہ السلام ته روغ راووتو، هېڅ یې ونه لیدو، په خپل ځانونو باندې اخته شو. وقتا په وقتا دغه کمزورو صحابه کرامو ته الله مدد ورکو، دا ټول نښې نښانې وي خو دوی نه منله او نسبت د دروغو معنا هم دا ده چې دا معجزات یې نه منل. او کذب بآیاته یا دروغجن ګڼي آیاتونه د الله تعالی یعنې معجزات. انه لا يفلح المجرمون، یقینا شانده دی لا يفلح المجرمون چې خلاص بنشي خلاصې بنمومي بچ بنشي المجرمون داسې مجرمان د الله د عذاب نه. خو رب العالمین ورله مهلت ورکوي، پرېږده چې په دې ګناهونو کې لږ نور هم ورډوب شي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل قباحت او ناکاره صفت د مشرکانو بیانوي. دوی ولې شرکونه کول، ولې دا بوتان او دا باطل معبودان د الله سره شریکان ګرځول. دوی به ویله چې دا زمونږ سفارشیان دي، دا به زمونږ سفارش کوي. سفارش دو مقصده، یو مقصد دا دی چې زمونږ څه ضرورتونه دي مونږ چې راشو د خپلو باباګانو ته خپلو بوتانو ته ویو، نو دوی الله ته وی الله یې ورله فورا ومني. نعوذ بالله د دوی عقیده د سوا چې الله رب العالمین خامخا د دوی خبره مني، یعنی الله یې نعوذ بالله مجبوره ګڼو د خپلو معبودانو نه. شفاعت قهریه دی ته وایي. دویمه عقیده داسې و بعضو په دې کې په آخرت ایمان لرو،
که موږ آخرت ته لاړ شو دا باباګان دا بوتان به الله ته ورځي او موږ به د جهنم نه خلاصوي او چې دوی الله ته وایي چې د اخلاص کې خامخا به موږ د جهنم نه وځو موږ به جنتین یو. نو الله وایي چې په الله باندې څوک هیڅ څوک زورور پر رب العالمین نشته. لا غالبا په الله رب العالمین باندې هیڅ څوک زورور نشته. نه الله د چا نه مجبوره دی بلکې الله الصمد الله ته ټول خلق محتاج دي موږ مجبور یو رب العالمین ته. نو الله رب العالمین فرمایي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دوی بندگی کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د هغه څه د هغه بوتانو لا یضرهم ولا ينفعهم چې هیڅ ضرر نشي رسولی دوی ته او نه نفع پیدا رسولی شي دوی ته. معنا دا ده چې بالکل بنفسه هیڅ د ضرر او د نفع والا نه دی. یا دویم مطلب دا دی لا یضرهم چې هیڅ ضرر نشي رسولی که دوی عبادت پرېښوده هسې یریږي. وایي لکه که د دوی بندګي ونه کو د دې باباګانو سره تعلق نه ساتو خوله به م کږه شي را به شي د شپې در پسې کټ به دې چپه کړي بیا ښه به دې خفه کړي بیا. وایي باباګانو پسې سپکه مه وایه دوی ته یریږي. الله وایي لا یضرهم که د غیر الله بندګي دې پرېښوده هېڅ ضرر درته نشي در رسولی. دوی داسې عقیدې جوړې کړي چې هلکه ټکان به در ورسوي. الله وایي هېڅ ضرر نشي در رسولی. ولا ينفعهم او هیڅ فایده نه رسوي دوی ته که عبادت وکړي ټول عمر ورته په سجدو باندې پرېوځه دې بوتانو ته خو هیڅ فایده نه در رسوي. ویقولون دوی به ویله هؤلاء شفعاؤنا چې دا زمونږ سفارشیان د عند الله په دربار د الله تعالی کې په نزد الله تعالی باندې دا به زمونږ سفارش کوي زمونږ مسئلې به حل کوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. الله رب العالمین پیرد وکړو چې دا ټول شرکي عقیدې وروستو آیات کې آخره حصه کې راځي عما یشرکون رد په دې طریقه شو. ګورئ یو دا معبودان د نفع او د ضرر د پیدې او د نقصان مالکان نه دي. دویم هغه په دې دویم ټکي چې کړي چې داسې څوک نشته په دې عالم کې چې الله رب العالمین د هغه خبره منل په الله باندې لازم وي سفارش د هغې په الله باندې لازم وي چې سفارش وکړي الله یې ولا ضرور مني. داسې څوک الله په دې مخ د ځمکه نه دي پیدا کړي. او دریم دا عقیده ساتل دا شرک دی سبحانه وتعالی. الله فرمایي قل ورته ووایه پیغمبره اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوئ الله تعالی ته بما په هغه څه لا يعلم في السماوات چې نه دي معلوم دته په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې. یعنی داسې څوک خو نشته دی چې نعوذ بالله الله رب العالمین د هغه نه مجبوروي او د هغه خبره د خامخا الله رب العالمین ومني. سبحانه پاک دی رب العالمین الله رب العالمین پاک دی د څه شي نه د ټولو شریکانو نه. وتعالى ډېر اوچت دی رب العالمین عما د هغه څه نه یشرکونه چې دوی شریکان ګرځوي د الله سره د دغه شفعاء او د دغه سفارشیانو نه رب العالمین پاک دی سبحانه وتعالى عما یشرکون. نو معنا دا شوله چې سفارش دا د دې بوتانو د الله په وړاندې بالکل نشته او نه الله د دوی سفارشونه مني. سفارش ته دی نبی علیہ السلام به سفارش کوي نیکان خلق به سفارش کوي. پرون تیر شو دا خو د الله په اجازه باندې هغه هم نیکان خلق او داسې مشرکان د الله مخې ته راتلی نشي پاتې لا دا سفارش کوله. او دغه سفارش هم چې دی دا د الله په خپل رحم باندې دا نه چې پچا د نعوذ بالله د مشرکانو د عقیدې په شان چې د الله باندې د دوی زور بر دی. نه 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 رب العالمین هغه ذات دی چې هغې سره هیڅ څوک برابر نه دی. هغه چې څه وغواړي چا سره وغواړي څنګه وغواړي هغې کولی شي او څوک زورور پر رب العالمین نشته. قوت والا ذات الله تعالی دی قدیر ذات دی رب العالمین. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا
اوس په دې آیات کې الله رب العالمین جواب د یو سوال هغه بیانوي، هغه دا دی چې د عقیده د سفارش چې دا به ستاسو دین کې منوي ای مسلمانانو، مخکني دینونو کې جایز وه. جواب وشو د ټولو پیغمبرانو دا عقیده وه، دا شرکونه خو د رستنو خلکو جوړ کړي وو، د ټولو پیغمبرانو دا دین راوړی خلکو ته. نو رب فرمایي وما کان الناس الا امه، نو دا ټول خلک الا امه مگر یوه ډله، امه ډله و واحده یوه ډله، ټول په توحید باندې او په دین اسلام باندې و. فاختلفوا، نو اختلاف وکړو د رستو خلکو. د آدم علیه السلام نه والا تر د نوح علیه السلام پورې 10 پیړۍ تېرې شوې. عبدالله ابن عباس فرمایي په دې ټولو کې د توحید عقیده و، شرکونه چې پیدا شو الله عذابونه راولېږل. بیا د نوح علیه السلام نه واخله تر د عادیانو پورې بیا هم توحید و، بیا مشرکان پیدا شو. نو دا شرکونه د خلکو پیدا کړي دي، نور د پیغمبرانو دین یو دین دی د ټولو. ولولا کلمة سبقت من ربک، بل سوال دا دی چې که چیرې دوی په ناحقه نو د عذاب پې ولې نه راځي. دا اکثره په دې اوس وخت کې هم دا مسلمانان چې ګناهونه کوي، که زه په ګناه کې یم او په خطا یم، په موږ عذاب ولې نه راځي. ګورئ دا یاد وساتئ، د نبی علیه السلام په امت باندې عذابونه په یو استهلاکي شکل نه راځي چې الله یې ټول هلاک کړي. د نبی علیه السلام دعا کړې وه چې یا رب زما امت په یو ځل باندې مه هلاکوي. الله رب العالمین دا دعا قبول کړه. مخکنی امتونه چې لکه د نوح علیه السلام قوم ټول تباه شو، صرف یو څو کسان په کشتۍ کې بچو. د موسی علیه السلام په مقابل کې چې څومره فرعونیانو ټول الله ډوب کړل. د لوط علیه السلام په قوم باندې کاڼو بارانونه وشو، ځمکې پې الټه شوې. د صالح علیه السلام په قوم، د هود علیه السلام په قوم. خو زموږ د پیغمبر په امت کې دا عذابونه په استهلاکي شکل، په دائمی شکل، په داسې شکل چې ټول امت د تباه شي، دا نه راځي. دا د پیغمبر دعا ده. الله فیصله کړې چې دا عذاب به پې نه رالیږم. رستو لږ لږ عذابونه به راځي، سیلاب به وي، بیمارۍ به وي، زلزلې به وي، چې الله رب العالمین وښیي د انسانانو ته چې غافله کېږئ مه. نو دا دلیل مه نیسه د خپل ګناه دپاره، د باطل عقیدې دپاره چې په موږ عذاب ولې نه راځي. دا د مشرکانو کار و. الله جواب کوي چې دا الله فیصله کړي چې دا امت به په یو عذاب سره نه هلاکوي د قیامته پورې. رب العالمین فرمایي ولولا کلمة، کچیرې نه وی حکم د رستوالي د عذاب سبقت چې مخکې مقرر شوی دی من ربک، د طرفه د ربستانه چې مخکې نه ثابت دی، الله دا فیصله کړې ده. نو لقضی بینهم، نو خامخا فیصله به کړې شوې وی بینهم په منځ د دوی کې، خامخا حکم به کړې شوی وی، معنا دا ټول به هلاک شوی وی بیا. خو مخکې الله فیصله کړې دغه فیصلې د وجې نه عذاب نه رالیږي. لقضی بینهم، نو خامخا فیصله به کړې شوی وی بینهم په منځ د دوی کې، فیما په هغه څه کې فیه چې په هغې کې یختلفونه دوی اختلاف او جګړې کوي، الله به په دوی باندې بیا عذابونه رالیږلی وي. خدا الله فیصله کړې ده چې نه اوس ورباندې عذابونه نه رالیږم، او دوی به بار بار دا مطالبې کولې چې داسې وکړه پیغمبر او داسې وکړه. د وروسته آیات کې الله فرمایي ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربه، دی خلکو به طلب د معجزې د پیغمبر نه کوو، داسې معجزات به غوښتل چې زمونږ څنګه خوښه وي هغه شان معجزه دې را نازله شي. خو الله رب العالمین به د دوی خبرې کله نه منلې. وجه دا وه چې الله ته پته وه چې دوی بیم ایمان نه راوړي. ویقولون، دوی وایي لولا انزل، ولې نه د نازله کړی شوي علیه په دې پیغمبر باندې آیة معجزه، هغه معجزه چې مونږ یې غواړو، من ربه د طرفه د رب د دوی نه، ولې نه نازلېږي؟ جواب پیغمبر ورکو چې د معجزې نزول چې دی د دې علم د غیب سره دی، او د غیب علم د الله سره ما سره علم نشته. پاتې لا راوړل، یعنی پیغمبر دا اختیار نه لري چې هغه معجزه خلکو ته راوړي، دا د الله اختیار دی چې پیغمبر له معجزه ورکوي. پیغمبر سره علم هم نشته، ځکه الله ورته وایي فقلت، ورته ووایه ای پیغمبره انما الغیب لله، یقینا
علم د غیب لله خاص الله لره فانتظروا نو انتظار وکئ تاسو د نزول د معجزې انتظار وکئ چې معجزه به را نازلېږي یا انتظار وکئ د عاقبت د انکار چې تاسو دا انکار کوئ نو رب العالمین به در باندې عذاب را لېږي او د تاسو چې کومه معجزه غواړئ په دغې کې به رب العالمین ته پته وي چې په دغې کې خیر نشته کنی الله د هغې نه غټې غټې معجزات را لېږلي انی معکم یقینا زه د تاسو سره یمه من المنتظرین د انتظار کوونکو نه زم انتظار کوم چې په تاسو بس عذاب راشي دوی دا مطالبې قرآن کې نور آیتونه داسې شته داسې مطالبې کړې وې چې مونږ ته دا راولېږه نو الله رب العالمین هغه ټولو باره کې فرمایي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه تمسپاره کې که موږ ورته فرشتې راولېږو دې کفارو ته وکلمهم الموت او دا مړي راپاڅېږي او خبرې ورته وکړي چې دا پیغمبر په حق دی خو وروسته الله فرمایي ما کانوا لیؤمنوا بهم دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء که د اسمان نه ورته دروازې کولاو کو وان يروا كسفا من السماء ساقطا که د اسمان نه څه شی راغورځېږي او په خپلو سترګې ویني بیا هم ایمان نه راوړي ولو نزلنا عليك في كتابا في قرطاس که دا قرآن درته په کاغذونو کې راولېږو فلمسوه بأیدیهم په خپلو لاسونو کې دوی ونیسي دا قرآن یعنی د اسمان نه داسې رانازلوو او دوی ورته ګوري نو بیا به دا کافران وایي چې ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مګر دا سحر ښکاره دی او داسې مطالبې به د پیغمبر نه کولې چې ته داسې وکړه ناجائز مطالبې خو رب العالمین د هغې باره کې فرمایي چې دوی بیم ایمان نه راوړي لکه مثلا په سورة الاسراء کې الله رب العالمین د دوی هغه بعضې دغه ذکر کړي دي چې دوی ویله چې ته زمونږ دپاره په دې مکه کې په دې دشتو کې اوبه روانې کا زمونږ دپاره چینې روانې کا او دا غرونه د سرو زرو جوړې کا لکه مثلا وقالو دوی بویلا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مونږ پتا تر هغه وخت پورې ایمان نه راوړو چې د عربو په دې خشک ځمکه کې چینې روانې نه کې دا به ویل او تكون لك جنة من نخيل وعنب چې په دې ځای کې د ستا دپاره د انګورو او دارنګې د کجورو باغونه هم دا اوس راشنه شي فتفجر الانهار خلالها تفجیرا په منځ کې اوبه هم دا د اوس زموږ په مخ کې روانې کا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا د اسمان نه په موږ باندې ټوکړې ټوکړې راولېږه او تأتي بالله ډېر بېدبو یا الله راوله موږ ته ملائک قبیله مخامخه او یکون لک بیت من زخرف یا د سرو د سپینو د ستا دپاره کور وي او ترقا فی السماء یا اسمان ته تخیږي او موږ به درته ګورو دا ټول الله رب العالمین د دوی دا خبرې ذکر کړي نو الله رب العالمین فرمایي چې دا ټول بې ځایه لګېږي که دا پرې راشي بیا هم ایمان را نه راوړي ځکه الله قرآن کې داسې ذکر کړي چې الله ته اسانه ده چې جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار الله به تعالی هغه جنتونه درکوي بیا وروسته الله رب العالمین فرمایي چې الله رب العالمین دا معجزات دا دوی چې کوم غواړي دام درله درکولی شي خو الله ته پته ده چې دوی ایمان نه راوړي ما کانوا لیؤمنو نو دلته الله رب العالمین فرمایي دوی بدا ویل لولا انزل ولی نازلیږي ولی نازله نشو علیه په دې پیغمبر باندې آیت هغه معجزه چې مونږ غواړو من ربه د طرفه د رب د دوینا نو فقلت ورته ووایه ای پیغمبره انما الغیب لله علم د معجزې دا خو عیب دی غیب دی د غیب علم دی او یقینا علم د غیب لله خاص الله لره دی فانتظرون تاسو انتظار وکئ یا به دا معجزه راشي او یا به تاسو ته به سزا میلاویږي انی معکم یقینا زیم د تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ستاسو عذاب ته
الله رب العالمین دې په قرآن باندې موږ او تاسو ټول پوه کړي او رب دې زموږ او تاسو شوق مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي او الله دې زموږ او تاسو د ټولو عقیدې د توحید او د سنت مطابق جوړې کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.